الله خوشحاله کوي. یو رب خوشحاله کول اسان دی، دوله دنیا نه خوشحاله کېږي. یو رب خوشحاله کول ډېر اسان دی، اسانه دی. شپې راکښېنه الله تبارک وتعالی ته مخ شه، یو واره اوښکه ورته توی کړه، خوله ورته کږه کړه، بیا به دې دا رب وګوره څومره ستا سره مینه کوي. پرېږده دنیا، پرېږده د دنیا خلک د چا سره چپړاسیتوب کوي، چا ته تمه کوي. ولې خدای ته نه کوي؟ هغه خدای ته ولې تمه نه کوي چې ده ته یې ورکړې ده؟ دا د خدای د خزانو څخه یو ادنا د اجدن مطابق لا هم نه ده چې ده ته یې ورکړې ده. څومره خزانې د خدای سره شته، هغه ته ولې تمه نه کوي؟ هغه ولې نه خوشحاله کوي؟ هغه سره ولې پشي پشي نه کېږي؟ هغه سره ولې الله تبارک وتعالی ته زګیروی نه کوي؟ ولې کښته و پورته نه ورته کېږي؟ ولې سر په سجده نه ورته ایږدي؟ علي رضی الله عنه په باره کې راځي، یو انیس نومېدي غالبا، د ده څه پوښتنه وسول د حضرت علي رضی الله عنه ښه عمل څه شو؟ هغه ویل بیخي ډېر عمل ول څه راوښه؟ ول یو عمل د حضرت علي رضی الله عنه دا و، کله چې به ده د تهجد لمونځ وکړي، تهجد لمونځ چې به وکړي، بیا به دعا وکړل. د دعا څه چې فارغه سو سر به په دغه باندې کښېښوي مځکه باندې، داسې به سره اوښتي تا چې لوی چا نیزه کې مې لګولې، داسې به کړېدلې سره اوښتي. او د زما زه چې ورنږدې شم دا الفاظ ویل، ولې ای دنیا ته ما غواړې چې زه ستا مین سم، ته ما پر ځان باندې مینه کوې، ته نه یې خبر ما تا ته 3 طلاقه درکړي دي، 3 طلاقه مې درکړي دي. زه یو رب خوشحاله کوم، تا نه خوشحاله کوم. دا بیا وژړل وژړل راپورته به سو، بیا به ولاړې. هره شپه د ده عمل ده، دا زموږ اکابرین تېر سوي دي که نه، د دې د دنیا سره محبت تېر سوی دی. دا رقم ځکه نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي ازهد فی الدنیا، د دنیا څه بې رغبتي وکړه، په دنیا کې سوچ و فکر مه کوه، په زړه کې دنیا ته ځای مه ورکوه، زړه مه مصروفه کوه. یحبک الله، الله به ستا سره محبت کوي. که تا دنیا سره محبت کوئ، د جایداد او د مال او د اولاد سره محبت کوئ، انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا ستاسو دپاره فتنه دی. د الله تبارک وتعالی د محبت څخه مو راګرځئ. ابوذر غفاري رضی الله عنه دا یو ډېر غټ شخصیت تېر شوی دی، جلیل القدر صحابي دی. وایي د ده د عادتو ګرد ورځ به فارغ شول چې وبې ګټلې ماښام به خیرات کړي، ماښام به خیرات کړي. هسې به یې دومره راوګرځولې چې یو ګوله ډوډۍ به په پیدا کړه، نور هېڅ نه و. د ده سره څه شو په ټوله زندګي کې؟ د بېدېدو دپاره یوه دانه کوډل درلود، د سوالۍ دپاره یوه اوښه درلوده، د خدمت دپاره یو غلام درلود. اخر د خپل غلام ورته وایي یا علي رضی الله عنه دا اوس ته څنګه سړی یې؟ ابوذر غفاري رضی الله عنه ته وایي دا اوس ته څنګه یې؟ ټول انسانان دې واخیستل، ماړه دې کړل، ټول انسانان دې سرمایداره کړل، موږ په خپل نس نه یې ماړو، موږ په خپل نس نه یې ماړو. حضرت علي رضی الله عنه غلام ته څنګه جواب ورکوي؟ غلام ته څنګه جواب ورکوي؟ وایي غلامه زما او ستا نن شپه ده په دنیا کې سبا نه لیدلې، دا چې ما او تا نه یو دنیا پاته دي، بیا به څه وکړه؟ اوس الله په خپل لاس خیرات وه، بیا به د الله تبارک وتعالی سره د آخرت په وخت باندې ورځ باندې بیا به هلته الله تبارک وتعالی موږ ته پاخه پاخه کورونه او جایداد د الله تبارک وتعالی هلته مشترک کوي. نو لهذا عزیزانو په کار دار چې د انسان د دنیا سره محبت نه وکړي، انسان د دنیا سره مینه نه وکړي، انسان د دنیا سره محبت نه وکړي در حد زیات. که زما او ستا یقین وي، زما او ستا پر دې باندې ایمان وي، په زړه کې مې دا یقین وي چې آخرت راځي، دنیا به ختمېږي، بیا به والله عظیم که یو لمحه موږ د خدای د خوفه تېره کړو، د خدای د خوف څخه بې خوفه موږ نسو تېرولی یوه لمحه. او دا د ټول یقین دی، قرآن وایي، حدیث وایي چې آخرت به راځي، آخرت به یو ورځ نه یو ورځ راځي. ستا دغه زندګي، دغه باچایي، دغه جلالات، دغه اولاد، دا ټول به ختمېږي او د الله تبارک وتعالی حضور ته بدلېږي. لهذا د دنیا په خاطر باندې آخرت خرابوي، قبر خرابوي. که زما او ستا دا یقین سه، دا اوس سوچ و چې دا رقمه ما قریبان پرېږدي، په تور لحد کې به ما اچي، خاورې به راباندې راړي، توره شپه به وي، الله تبارک وتعالی ته به بیا حاضرېږم، الله تبارک وتعالی به د حساب دپاره فرشته راستي، ما ته به وایي من ربک، ما دینک، ما قبلتک. هلته که زه ناکام شم څه به کوم؟ بیا به د خدای و مخې ته درېږم، الله به وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي، 1,40,000 کم او زیات انبیا به وي، ټول انسانان به وي. هلته به الله زما څه پوښتنه کوي، نه درواغ ویلی سم، نه پر شا کړلی سم، نه الله ته ویلی سم چې ما نه کوم مانځ وکړي چې خدای ما نه دي کړي، هغه اندام ته الله تبارک وتعالی ووایه څه لاس به شاهدي ادا کړي، خبرې به شروع کړي، پښه به شي دا شاهدي ادا کړي، سترګه به خبره کوي. حیران به سي چې سترګه کله خبره کوله، د خدای و منځ ته به سترګه ګواهي کوي، ای الله دغه ګناه یې په ما وکړه، پزه به وایي دغه ګناه یې په ما وکړه. نو چې دومره حالات پر موږ را روان دي او بیا هم موږ تاسو د دنیا اتباع کوو.